یو شیعه دی زما اشنا دی ما ته وی چې تاسو په امام حسین پسې اډو جاړئ نه مال زه ویلی مال چې زما زوی دوبۍ ته تلی او په دوبۍ کې ډېرې پیسې وګټي او راشي ښه کرکولي په سري په جامې اغوستي ټاټ پاټ کې د جاز نه راکوش چې زه ورته داسې وګورم نو هلته په مزدورۍ خو یې خفه ومه لیکن چې اوس ورته وګورم جاړم به که خوشحالېږم نه نه سم ووایي ولی دا دوبۍ موبۍ نه چې راشي که خیال کړی که نه دی کرکل مرکل په سري او تازه کراچۍ کې حجامت مجامت کړي که نه داسې ډېر غوړ زیړ راکوشي داسې نو زه به خاندم خوشحالېږم به ورغاړې بوزم سب به کم چې ماشاءالله زما زوی خدای کامیاب راوستی نو مال ته په ایمان ووایه چې امام حسین په جنت کې دی که په دوزخ کې ټول ووایو نو په جنت کې مزې کې یو زه دلته ځان مې په والو مړ کو د دې معنا دا ده چې زه پې خفه یم چې په جنت کې ولې کور کې به ناستو ضرور پې شک چې دا دې کور نه بار نه وځي دا زما په ښځه مین ښځې ته یې ووایي چې ته ځان مان جوړ کا او ده ته راوځه ګورو که د ده حرکات خراب شو نو مونږ یې وجنو ښځې دلته ګل مل ټومبلي دي او لاسونه یې سره کړي دي او ځان مانې جوړ کړی دی ناست دی خپله مراقبه کې او دا راوتې ده هغه چې ورته داسې کتلي دي رحمان بابا دې ته وایي ورته داسې ګوري ورته وایي نن دې نوي شراب څکلي دي پوهېږما نن دې نوي شراب څکلي دي پوهېږم په رخسار دې ګل ټومبلي دي پوهېږما علامه زما د مرګ نه د نور صدا رقیبان دې رابللي دي پوهېږم تا رقیب چې سره غوږ تر غوږ نږدې کړه ما هغه ساعت جړلي دي پوهېږم تا رقیب چې سره غوږ تر غوږ نږدې کړه ما هغه ساعت جړلي دي پوهېږم سحاجت دی چې د خط په ملال ولما سحاجت دی چې د خط په ملال ولم دا دې زما په باب لیکلي دي پوهېږم که هر څو لاسونه سره کړې په نکریزو دا دې زما په خون لړلي یو بزرگ ملاقات ته سړی لاړو چې ګوري د هغه بزرګ ډېرې ګډې او چیلۍ دي او غواګانې دي او لوی لین دیڼې دی د سړي چې کتلي چې دا ګډې او چیلۍ دومره ډېرې د چا دي ویل دا د دې بزرګ ده وویلې چې نه مردانس کې دنیا دوست دارد هغه نشي بزرګ کېدی چې دنیا سره یې دومره مینه چې دومره ګډې او چیلۍ یې ساتلي دا اړو ولي نه دی واپس ترې راغلی د شپې ورته ولي خوب کې راځي چې ګوري د قیامت ورځ ده حساب کتاب شروع دی ده ته وویلی شو دا د بزرګ ملاقات ته چې تلی و چې 500 روپۍ کمی دی ستا په حساب کې ورشه 500 روپۍ راوړه چې تخلاص شي او جنت ته لاړ شي ده چې رامنډه کړې ده دغه بزرګ په مخه ورغلی ویل چېرته منډې وهې ویل حساب کې مې 500 روپۍ کمی دی او چېرته پیدا کومه نو بزرګ ورته وایي چې پرون چې زما ملاقات ته راغلی وې همداسې لاړې او کوم ټکی دی چې ویلی دی لږ بیا ووایه نو 500 روپۍ زه در کوم لږې بیا ووایه وی چې ما دا ویلی چې نه مردانس کې دنیا دوست دارد هغه سړی نه دی چې دنیا سره یې دومره مینه ویل دا 500 روپۍ بچی والا اگر دارد برای دوست دارد اگر دارد برای دوست دارد دا چیلۍ او ګړي خو ما تاسو له ساتلی وي چې راشئ او شوده او چکا او ماسته در باندې وخورم او مېلمستیا مو ما ځان له خو نه دي ساتلی تاسو خیال نه